راځئ دوستانو نن د کابل په زړه کې د سالنګ واټ درته وښیم چې څومره پراختیا مومي. دا سړک د زیرزمینۍ له سره تقریبا شروع شوی ده، پراخیږي، غرب خوا یې پراخیږي، دغه لوړپوړي ودانۍ چې دي دا نیمې نیمې پکې ځي. د کابل ښاروالۍ خوا یې ډېر پراختیا نه مومي. دا سړک په دې نقشه کې ښکاري چې د افغانستان د پوهنې وزارت هم دا اوسنۍ ودانۍ چې ده دا پکې ړنګېږي، خو دا سړک له دې سیمې نه کته ډېر زیات پراخیږي یا وړاندې چې د سړک یو څه تنګ شوی ده. د دغو تعمیرونو یوه برخه هم په دې نقشه کې داسې ښکارېږي، د ځینو برخه مثلا دا تجارتي مارکیټونه چې دي دا پکې له منځه وړل کېږي. دغه مهمه څلورلارې چې پرون کابل ښاروالۍ ډیزاین پر رسنیو خپور کړ، دلته هوایي پل جوړېږي او څلورلارې به یې دا موټرونه چې د شارنو لخوا راځي، نوي ښار لخوا او دارنګه د مزنګ لخوا د جویشیر په دغه سړک باندې چې راځي، دا مکمل دلته لوی هوایي پل جوړېږي، 270 متره ده او دا یې ډیزاین اعلان کړ راتلونکو 2 کلونو کې جوړېږي. که دا پل جوړ سو د ښار په مرکزي سیمه کې بیروبار د ټرافیکو دا تقریبا سم نیمه حل کېږي، ځکه له همدغې سیمې کې دا د موټرونو تاسې په دې ته اخیستل شوي سټلایټ تصویر کې هم ګورئ چې ډېر زیات دي. نو له دې نه کته بیا دا سړک چې دا د غرب خوا ته یې تقریبا د غره خوا دا ښه ډېر زیات لویږي. دا اوسنی سړک تقریبا نیمایي نور زیات یوازې د غرب خوا کې لویږي او دا سړک مخامخ تر دانې باغه پورې تقریبا د لویېدو په حال کې ده. اوس 2 سړکه ده، دا به 4 سړکونه کېږي او دا 40 متره سړک ده، تقریبا 3 کیلومتره فاصله لري د افغانانو نه تر دانې باغه پورې. دا 3 کیلومتره همداسې پسې غځېدلی سرای شمالي پورې دا سړک پراخیږي، خو سرای شمالي خوا کې چې دا د پراختیا دا اوس عملي شوې ده، جمهوریت وخت کې هم عملي شوې وه، خو تر ټولو زیات چې پراخیږي دا د قوې مرکز له څلورلارې څخه تر د افغانانو پورې تر ټولو هغه مرکزي سیمه هم همدغه ده، تقریبا ډېر زیات بیروبار هم په دې سیمه کې دا سړک د پراختیا په حال کې ده. زه به تاسو ته ګوګل ارت کې وښیم، د ګوګل ارت کې دا تصویر نور هم رانږدې کېږي. تاسو ګورئ دغه تعمیرونه تقریبا ټول مکمل پکې نیمایي ځي او که دا سړک پراخ شي نو د ښار په مرکزي سیمه کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه چې ده دا تقریبا نیمایي ته راکمیږي او خصوصا د دغې څلورلارې په جوړېدو سره به دا مشکل تر ډېره حل سي او دا سړک نه یوازې په د مرکزي سیمه کې د پراختیا په حال کې ده. تاسې ګورئ چې دې خواته د مزنګ خواته دا سړک هم پراخیږي او د فروشګاه خواته چې دا کوم سړک دا د مخابراتو وزارت ده، د دې د ځینې څنډې هم پکې ځي، د پارک زرنګار دا برخه هم تر د یوه برخه پکې ځي او دلته 3-4 متره پارک زرنګار خواته لویږي او 2-3 متره د پیاده رو سره کیدی شي دا د افغانستان د مخابراتو وزارت خواته لوی سي، دا د ربیع بلخي شفخانه ده دا هم لویږي. نو د پښتونستان څلورلارې نه چې دا د عدلیې وزارت دا برخه هم پکې رانیولې ده، دا ودانۍ هم پکې له منځه ځي. دا سړک شروع همداسې د زیرزمینۍ په سر باندې او دا د پارک هوټل او دا ودانۍ د کابل ښاروالۍ ته مخامخ او همداسې د سالنګ واټ کته ټول دا سړک د لویېدو په حال کې ده. ښاروالۍ وایي راتلونکو 2-3 کلونو کې به دا سړک لوی وي او په دې باندې دا اوس کار روان شوی، کار یې پیل کړی ده، مشخص کار چې ده په دې جویشیر په سړک باندې پیل ده په دې منطقه کې او دلته به لویې څلورلارې جوړېږي. له دې نه کته دا سړک چې څومره تاسې ځئ دا د پراختیا په حال کې ده، د قوې مرکز له څلورلارې کته د مزنګ څلورلارې پورې که تاسو وګورئ دا هلته هم خپله د څلورلارې هم چې ده پراخیږي. نو دا د څلورلارې د دهنې باغ څلورلارې سره دا هم پراخیږي خصوصا په غرب خوا کې. بیا سړک چې ده په د شمال ختیځه برخه کې دا د پراختیا په حال کې دلته یو تجارتي مارکیټ ده، د میوو مارکیټ ده او دا هم ورسره ورانیږي. مخامخ ځي د برکي څلورلارې چې دا اوس پکې د افغانستان د پلازمینې تر ټولو لوی هوایي پل او 2 منزله سړک د جوړېدو په حال کې ده. دا سړک همداسې پراختیا مومي تر سرای شمالي پورې. نو دا د سالنګ واټ چې ده دا که پراخ شو دا سړک د ښار په مرکزي سیمه کې د ټرافیکي نظم دپاره خورا مهم ده او د دې سړک دواړه غاړه چې دي لوړپوړي ودانۍ جوړېږي. په بل د کابل زونینګ پلان کې چې ما ولیدل دا تقریبا 15 پوړیزې او 14 پوړیزې ودانۍ دي دواړو خواو ته د سړکونو. نو که څوک غواړي چې مثال هغه وکړي په لوړپوړي ودانیو کې پانګونه وکړي، کولی شي دغه سیمې
چې وروسته د کابل ښاروالي کیدای شي ډیزاین او پلان ورته اعلان کړي په دې سیمه کې لوړپوړي ودانۍ جوړولی سي او د هر یو تقریبا 15 او 14 منزلو د جوړېدو اجازه ورکوي او دا همداسې مرکزي سیمو پورې دا ودانۍ راغځېدلي دي.